بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه ویډیو د پی او آر کارت لرونکو د پاره دا څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاکستان حکومت اتیر کال د پی او آر کارت لرونکو د پاره یو کال ایکسټنشن ورکړی و چې هغه د دې میاشتې د 30 د جون باندې ختمیږي او په دې حق لا اوسه پورې کومه نوې فیصله نه ده شوې، خو البته بله ورځ د امیر مقام په مشرولۍ کې یوه غونډه ترسره شوې وه چې هغه کې دا ویل شوي چې کیدای شي افغان چې کوم پی او آر کارت لرونکي دي هغوی دپاره ښه خبر دا دی چې کیدای شي چې دوی ته ایکسټنشن ورکړي. مطلب دا دی چې دوی ته وخت ورکړي. ډېر خلک خو دا وایي چې 3 میاشتې 6 میاشتې تر 9 میاشتو پورې خبره شوې ده چې کیدای شي دومره وخت ایکسټنشن ورکړي. نو چې کومه مکمل خبرې فیصله راشي انشاءالله د هغې په باره کې هم تاسو سره موږ معلومات شیر کوو. اوس مهال صرف دغه خبره ده چې د دې په باره کې یوه غونډه شوې ده او په دې باندې اتفاق شوی دی چې دوی ته به ایکسټنشن ورکوي، مطلب وخت به ورکوي، یا به 3 میاشتې وي یا به 6 میاشتې وي یا به 9 میاشتې وي. نو تازه معلومات دا دي، لا هغه په دې باندې فیصله نه ده شوې. دغه وزیر وزارت ته لیږلې ده چې د هغه نه کومه فیصله راشي نو بیا به موږ تاسو ته د هغې په باره کې هم معلومات درکو. مننه. السلام علیکم.